په میدان وردګ ولایت کې د تیر کال په پرتله سږ کال د مڼو حاصلات ډیر دي، خو د دغه ولایت بڼوال اندېښمن دي او وایي د مناسب بازار نشتون یې هر کال د مڼو د خرابېدو سبب کیږي. نسبتا ان شاء الله سږنی کال خو د موږ حاصلات ښه دي، مڼې هم ښې دي، خو له وچکالۍ سره مواجه یو. لکه کومه په تیرو کلونو کې به چې اوسالي وه اوبه به ډېرې مڼې به غټې وې، سږ کال ډکې دي په مجموع کې، خو حاصل خپله دغه مڼې دانه چې دا وړکۍ ده. بازار هم نشته، خروار په 4000-5000 روپۍ مڼه ده، ښه مڼه. مڼې د دغه ولایت د اوسیدونکو د عاید یوازینۍ سرچینه ده. دوی وایي د سړکونو د نشتون له امله نشي کولی چې خپلې مڼې تر ډیره وساتي. دوی له حکومت نه غواړي چې مڼو ته یې مناسب بازار پیدا او بهر ته یې د صادرولو زمینه ورته برابره کړي. دا غوښتنه چې دغه ته نرخ دې موږ پیدا شي، سردخانه یې 15 شپې کې وساتو، بازار ته برابر شي. حکومت باید د اوبو په کې دغه بندونه دې موږ ته واچوي. دغلته یوه منطقه ده په انده کې کم خرچه باندې یو بند کې جوړیږي. حکومت هم دا غوښتنه ده چې کمک دې وکړي، ورور خلکو ته توجه وغواړي، ورور خلکو ته فکر وکړي چې خلکو اقتصاد په صفر ده، ورور خلکو روزګار خرابه ده. د یاد ولایت د کرنې ریاست مسؤلین هم د بڼوالو اندېښنې پر ځای بولي، خو وایي د حکومت له لوړ پوړو چارواکو سره یې د دوی اندېښنې شریکې کړي دي او پر وینا یې چې د مڼو حاصلاتو ته به یې نړیوال بازار پیدا کړي. نو موږ کوشش کړی دی چې خارجي دولتو ته، همسایه دولتو ته د ټولو موجاتو خصوصا د مڼو محصولات صادر شي. نو که په دې لیول مارکیټ موږ ولرو، ان شاء الله موږ به ښه لاسته راوړنه ولرو او دهقانان او کروندګر به ان شاء الله ښه عاید ولري. میدان وردګ په خپلو مڼو مشهور ولایت دی چې هر کال شاوخوا 1,30,000 میټریک ټنه حاصلات لري، خو په دغه ولایت کې 2 لوی سړې خونې شتون لري چې یوازې د 2000 میټریک ټنه مڼو د حاصلاتو د ساتلو ظرفیت لري.